الرحیم. مونږ اوس راځو سی پلس پلس کې وایل لوپ ته راځو. صحیح ده؟ تر اوسه مونږ فار لوپ کې لګي، اوس مونږ وایل لوپ ته راځو. ګوره فار لوپ ته اصلا کې ویل کېږي is also called counter finite or determined loop. determined loop. فار لوپ ته اصلا کې کاونټر لوپ، فاینټ لوپ، ډیټرماینډ لوپ ورته هم ویل کېږي. صحیح ده؟ او وایل لوپ ته اصلا کې ویل کېږي undetermined, infinite, undetermined loop. صحیح شو؟ دې ته undetermined loop وایي او هغې ته determined loop وایي. خو فار او فار and while loop are both pretest سمانا. pretest معنا دا ده چې په دواړو کې کنډیشن چې دی at the beginning چک کیږي، at the beginning باندې چک کیږي. صحیح ده؟ تاسو به په دغه کې وګورئ په ډوایل لوپ کې. صحیح ده؟ چې په هغه کې کنډیشن چې دی وروسته چک کیږي او فار او وایل لوپ کې کنډیشن چې دی at the beginning چک کیږي. دوی ته په دې خاطر پریټست ویل کېږي. صحیح ده؟ او هغې ته ویل کېږي پوسټ ټیسټ. لکه تاسو ویلي که نه پریپیکس او پاسپیکس. صحیح ده؟ نو د وایل لوپ او فار لوپ ترمنځ فرق څه شی دی؟ فرق یې دا دی چې دې ته انډیټرماین وي او هغې ته ډیټرماین وي. اسپیسیفیک وایل لوپ څه لپاره استعمالېږي؟ د فار لوپ تعریف مو کړی و. وایل لوپ از یوزډ to execute the statement until the given condition is true. دې ته په دې خاطر undetermined وایي چې دا تر هغې پورې ایگزیکیوټ کېږي تر څو چې کوم کنډیشن ورکول شوی او هغه څنګه شي؟ هغه ټرو وي. تر څو پورې چې کنډیشن فال شوی نه وي نو دا لوپ نه ختمېږي. دې ته undetermined ځکه وایي. او هغه ډیټرماینډ لوپ دی چې بس سلو پورې ورسېده، بس موږ مخکې نه ورټاکلی چې سلو پورې لاړ شه، 200 پورې لاړ شه، نو د هغې ته په دې خاطر ډیټرماینډ لوپ وایي او دې ته ویل کېږي انډیټرماینډ لوپ. صحیح ده؟ نور کوم کار چې موږ په هغې کولی شو په دې هم کولی شو، خو دې کې چې کوم شی دی هغه موږ په هغې بیا نه شو کولی. صحیح ده؟ هغه به تاسو څوک ګورئ چې هغه څه دي. ګوره که سمپل د دې سینټکس داسې دی. ښه سینټکس اف وایل لوپ. عرفانه سینټکس څه ته وایي؟ اول زموږ سره انیشیلایزیشن او ډیکلیریشن کېږي. صحیح ده؟ په وایل لوپ سینټکس کې بیا د وایل کیورډ لیکل کېږي. صحیح شو؟ بیا دلته مابین کې کنډیشن لیکل کېږي او بیا د دې وروسته د وایل لوپ باډي سٹارټ کېږي. صحیح ده؟ او بیا دې ځای کې د وایل لوپ باډي ختمېږي او په دې ځای کې بیا سټیټمنټ ایگزیکیوټ کېږي او بیا د دې وروسته انکریمنټ یا ډیکریمنټ کېږي. ګوره غټ فرق یې شو. ښه که څوک درته کوېشن نه اوري چې د وایل لوپ فار لوپ ترمنځ فرق شي، یو خو دا ده چې دواړه پریټست دي، بله خبره دا ده چې فار لوپ ته کاونټر لوپ ډیټرماین لوپ ویل کېږي او وایل لوپ ته انډیټرماین لوپ ویل کېږي. او بله خبره چې د دې په سینټکس کې غټ فرق دی. د هغې ګوره هغې سینټکس داسې چې فار مو لیکو او انیشیلایزیشن دغه شانتې کنډیشن دغه شانتې انکریمنټ یا ډیکریمنټ ټول په یو لاین کې کېده، خو دوی په یو لاین کې نه کېږي. اول انیشیلایزیشن کېږي، بیا وایل کیورډ لیکل کېږي، بیا کنډیشن چک کېږي، بیا سټیټمنټ ایگزیکیوټ کېږي او په آخره کې په اینډ کې انکریمنټ یا ډیکریمنټ کېږي. دا د هغه ترمنځ فرق دی. دا ډیکریمنټ دا انډیټرماین او ډیټرماین څه معنی؟ اوس مثال درکوم. د مثال په توګه که موږ وغواړو چې سمپل د یو نه تر لسو پورې دلته عددونه ډسپلی کړو، دا موږ هغې کې هم کړی، په دې کې موږ کولی شو. په دې کې څنګه کېږي؟ ګوره انټیجر آی از ایکول ټو 0 د 1 نه سټارټ کړه تر 10 پورې، نو دلته به وایل لیکي. دې کې اوس موږ دننه انیشیلایزیشن نشي کولی، دې کې صرف کنډیشن موږ چک کوو، کنډیشن ورکوو. زه ورته وایم چې آی لیس دین اور ایکول ټو 10، بیا د وایل لوپ باډي او د دې مابین کې زه ورته وایم چې سی آوټ آی هینډل او بیا اخره کې انکریمنټ ډیکریمنټ کېږي. دلته تاسو وایم چې آی پلس پلس یا آی ماینس ماینس. کنټرول F9 هماغه ډسپلی ماته راکړه چې کوم فار لوپ باندې کوله، خو د دې سینټکس په دې ډول باندې دی. خو دا موږ انډیټرماین څنګه جوړوو؟ دې ته انډیټرماین ولې وایي؟ هغه ته متوجه شئ. دې ته ګوره انډیټرماین ځکه وایي. د مثال په توګه باندې
هغه پورې دته زیو کنډیشن ورکوم چې تر څو کنډیشن ټرو رواني زما به سټیټمنټ ایگزیکیوټ کیږي چې کله کنډیشن زه فالس کوم نو سټیټمنټ به څنګه شي ختم بشي ټرمینیټ بشي څنګه د مثال په توګه باندې یو پروګرام زه لیکم چې په هغه کې زه معلوم کوم چې یو کس څو ځلې پازیټیو نمبر انسرټ کړي یو کس څو ځل نیگیټیو نمبر انسرټ کړي یو کس څو ځل زیرو انسرټ کړي او یا انسرټ کې هم د کنډیشن ټرو کیږي او دا پروګرام هم د ایگزیکیوټ کوي او کنډیشن ټرو کیږي او پروګرام ایگزیکیوټ کیږي خو کله چې کنډیشن فالس شي نو باید زما لوپ ختم شي دا به څنګه جوړوم د پروګرام انډیټرماین بدنه څنګه جوړوم د وایل لوپ نو زه راځم اول انټیجر p is equal to 0 پازیټیو نمبر لپاره صحیح ده z is equal to 0 د 0 لپاره n is equal to 0 د نیگیټیو لپاره او n um نم یو ویریبل اخلم چې دی کې دا نمبر د یوزر نه چک کوم صحیح شو کریکټر ch کریکټر ch د دې لپاره اخلم چې یوزر ته ویم چې y انسرټ کې کنډیشن ټرو کې ک n انسرټ کې کنډیشن فالس کې کریکټر د دې لپاره اخلم ګوره دا ټایم سی آوټ enter y for yes n for no صحیح شو او cn دا به څه کې سټور کیږي ch کې به سټور کیږي دلته ورته ما while ch is equal to y ګوره دا کنډیشن با while تر هغه پورې چلیږي چې تر څو ch مساوي د y سره کله چې یو بل هر چا ورک بس کنډیشن څنګه شو فال شو نو کله چې کنډیشن ټرو شي نو اول ځل لپاره دی باډې ته نه وځه او په دې باډې کې بیا سی آوټ ورته ما چې انټر اني نمبر اوس به نمبر اخلم یوزر نه کنه نمبر ټو چیک یوزر نه نمبر اخلم تر څو چیک کوم صحیح ده چې آیا دا نمبر 0 دی نیگیټیو دی که پوزټیو دی صحیح ده او دې سین کې څه اخلم نم کنه وزل دورتم اف کچرتا پی نه نم لوی شو د صفر نه دا نمبر کوم څه دی پوزټیو او پوزټیو نمبر ما څه کې سټور کړي پی کې نو پی کې وضاحت شي کنه پی پلس پلس پوزټیو نمبر به کاونټ کی ورته اف کچرتا نم کچھ نه شو د صفر نه نو n کې وضاحت والے شي n پلس پلس بیا ورته اف کچرتا نم is equal to 0 که نم مساوي صفر شنو څه کې وضاحت والے شي په z کې به وشي کنه z پلس پلس صحیح شو نو دا کار چې وکړو یو ځل به دا کار وکړي نمبر به ورکړي یا چک کی بیا که زه ورته چې آیا ته غواړې چې دا کنډیشن بیا ایگزیکیوټ کړي ټرو کړي که نه زه دلته ورته میسج لیکم چې would you like to repeat this task آیا ته غواړې چې دا ټاسک تا ته ریپیټ کړم نو سی ان که چېرته مې ریپیټ کړي نو سی ایچ کې به سټور کېږي وای او یس به ورکوي دلته بیا هم ورته ویلی شي چې وای فور یس صحیح ده او ان فور نو صحیح شو نو سی ایچ کې به دا سټور کېږي ټیک ده او دلته نور د پار لوپ د وایل لوپ په باندې ختمه شوه دی ځای که د دې نه بهر به سی آوټ او زه به اوس څه ډسپلی کوم positive number به ډسپلی کوم positive numbers are یعنی څومره positive number چا انسرټ کړي څو ځله انسرټ کړي هغه به کوم کړي په دې لوپ کې دننه کړم نو دلته بس اخلم p او ان لاین چې بل لاین ته راکوشه صحیح ده دا به دې نه کاپی کوم لاندې پیسټ کا او دا هم پیسټ کا دا ما سره نیگیټیو نمبر دی صحیح ده او دلته هم n 0 صحیح شو نمبرز پروا نه کېږي نه که دا هر څه داسې ولیکئ 0 اوس ګوره کله چې زه دا پروګرام ایگزیکیوټ کوم اول ځل لپاره ما ته وایي چې انټر وای فار یس ان فار نو صحیح ده نو ګوره زه اول انسرټ کوم وای مې انسرټ کړ کله مې چې انټر کوم ما ته وایي چې انټر اني نمبر ټو چیک کنډیشن ټرو شو که نه وایل لوپ باندې ته ننوته ګوره که دا مې ایگزیکیوټ ګوره که چېرته دا مې ایگزیکیوټ کاونټر اف 9 اور مې که ان دا کنډیشن فال شو که نه وایل لوپ ته باندې ته ننوځي نه ګوره انسرټ کا هغه دغه ما ته کاونټ پوزټیو نمبر آر 0 نیگیټیو نمبر آر 0 0 نمبر آر 0 هیڅ هم پکې نو نشي کولی کنډیشن فال شو هر څه سکپ شو که چېرته کنډیشن ټرو شي نو څنګه چل کېږي ګوره ورته او انډیټرماین څنګه جوړېږي وای مې پریس کړ
کنډیشن ټرو شو ما ته انټر اني نمبر ټو چیک زور کوم ایگزامپل 0 0 ورکه بیا مې انټرفیس کې ما ته کوم میسج راکې would you like to repeat this task زور دم yes بیا کنډیشن ټرو شو بیا به لوپ اون د تاویږي تر څو چې کنډیشن ټری لوپ ډیټرماین تاویږي زور کوم -2 انټر مې کوم بیا ما ته چې would you like to repeat this task زور دم yes کنډیشن مې بیا ټرو کو تر څو چې خپل کنډیشن ټرو کې مثل لای ته نه هی پوری رواني تر څو چې کنډیشن فال نشي دینه په دې خاطر undetermined وي until the given condition is true تر څو چې دا given condition چې تا ورکړی چې دا فال شي تاسو به لوپ ختم شي اوس زه کوم د مثال په توګه 0 بیا ورته ما yes بیا ورته 12 بیا ورته yes همداسې پسې ځه اوس زه دا فالس کوم n ورکوم n مې ورکړ ګوره کنډیشن فال شو او ډایرکټ ما ته کاونټ کړ چې تا پوزټیو نمبر یو ځل انسرټ کړي او نیگیټیو نمبر دی یو ځل انسرټ کړي یو ځل انسرټ کړي او تا 3 ځل صفر انسرټ کړي یو ځل صفر 2 ځل صفر او یو 3 ځل صفر هم چیرته شته نو 3 ځل ما صفر انسرټ کړي یو دا 3 صفر 3 ځل ما صفر انسرټ کړي یو ځل مې مثبت عدد انسرټ کړي او یو ځل مې منفي عدد انسرټ کړي صحیح شو نو دا ځکه انډیټرماین دي ته وایي تر څو ګیون کنډیشن پکې فالز وي نو هغه ته به دا لوپ ختم شي تر څو ګیون کنډیشن ټری لوپ به روان وي ګورې بله که زه دا چې ته ایگزیکیوټ کوم دې ځای نه راشم ګورئ رن مې کوم او زه ورکړم وای مې ورکړه که نه خو غټ وای مې ورکړه څه به کېږي فالز دی که نه کنډیشن فالز دی ګوره کنډیشن فالز ده سره به څه کوم اوس یو کس غټ وای ورکړي یو کس وړوکی وای ورکړي دا به څنګه کوم دلته به څه چلو کوم وټم آر سی ایچ از ایکول ټو غټ وای سره ګوره دلته په کار شو ستاسو آر اپریټر کنه که چېرته سی ایچ غټ وای سره مساوي شي یا وړوکي وای سره مساوي شي دواړه چک کوه اوس به په غټ وای باندې هم کنډیشن ټري ګوره شپ وای مې ووهه کنډیشن ټرو شو ننوته وای لوپ باړې ته او نمبر یې رانه واغوستو اوس مشکل نشته که غټ وای ورکې او که وړوکي وای ورکې هېڅ مشکل نشته اوس بس انفرس که چې کنډیشن فال شي ما سره به ډایرکټ کوم دا موږ سره وایل لوپ دی شو تاسو اسایمنټ دا شي په وایل لوپ کې به تاسو څه وباسئ په وایل لوپ کې به تاسو فیکټوریل وباسئ د عدد صحیح ده فیکټوریل د عدد فیکټوریل په وایل لوپ کې به تاسو وباسئ سبا زه ډایرکټ دو وایل لوپ سټارټ کوم فیکټوریل داسې وځي لکه د 5 فیکټوریل وباسئ په دې داسې به وباسئ چې 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 په دې طریقه 120 د فیکټوریل لازم تاسو یو عدد په اخر یو فیکټوریل به داسې وباسئ صحیح شو